ګرانو ملګرو، ډېر مینه او احترامات. نن مې یو تحریر چې کوم دی، یو لیک د ساګر تنکیري صاحب د نظر نه تېر شو، ډېر مې خوښ شو. ما وی چې تاسو سره یې لږ شریک کړم د یوټیوب د چینل له لارې. نو دا تحریر هغه د پیزوان باره کې لیکلی دی، یو ډېر زوړ هغه دی، ډېر مزیدار دی. پیزوان: زما نه دی خیال چې په بل یو څیز به دومره په ادب کې یاد شوی وي لکه څومره چې پیزوان یاد شوی دی. او پیزوان غرق شوی ګوري چې څومره موده وشوه چې په نظر نه دی راغلی. کم از کم زه د ماشومتوب نه دغه د پیزوان نوم اورم او شکل یې هم پیژنم او جوړولی هم شم، خو نه مې د چا ولیدو او نه راباندې چا جوړ کړو. ما په ماشومتوب د خپل پلار په لاس جوړ کړی پیزوان لیدلی دی، خو هغه هم اول او آخر ځل. اصل کې پیزوان د پوزې منځ کې چې کوم برید وي، یعنی د دواړو سپیمو په منځ کې، دغه به یې سوری کړو او پیزوان به یې ورته واچولو. زما خیال دی د غوږ او پوزې سوری کولو په مقابله کې دغه ځای درد زیات کوي. په سوري کولو کې خو ځکه ترې ښځې کلارې شوي دي. د پیزوان په مقابله کې د لړ نتکۍ راغلې وه او دغه نتکۍ چې کله مشهورې شوې نو ډېر وخت دغه کالۍ په پوزه شوی و. د لړ نتکۍ د پیزوان غوندې جوړه وه او بیا به ورته لړ لګېدلی و چې د غوږ د پاسه به په ویښتو کې به کونډه شوی و. د لړ نتکۍ یا موندری د زنانه سره بې انتها خوند کوي او یا کیدی شي دا زما ذوق وي، خو نن سبا دغه کالۍ هم نایابه دی. خبره د پیزوان روانه وه په ولسي ادب کې چې پیزوان څومره ستایلی شوی دی، باید چې بل کالۍ دومره ستایلی شوی وي، خو بیا هم غایب دی. که موږ په پښتو ټپک نظر واچو نو پیزوان به د صنف کې په بره دمکاچه ناست دی، لکه څنګه چې وایي: پیزوان د سره بسرې نولي، پیزوان د سره بسرې نولي، په ګاونډیانو دې پولی ولاړې دي نه. لکه یو بله ټپه کې وایي: پیزوان په لوړه پوزه خوند کړي، پیزوان په لوړه پوزه خوند کړي، لکه په لوړ چنار کې واچوي ټالونه. او داسې په زرونو ټپې چې پیزوان پکې یاد شوی دی. د پیزوان سره د زرګر ذکر هم په ادب کې ښه جوخت شوی دی او حق یې هم دی چې زرګر هغه مصور دی چې د سرو او سپینو زرو نه شاهکاري فنپارې جوړوي. لکه ویلې شوي دي: زرګر ډېرې روپۍ واخله، زرګر ډېرې روپۍ واخله، د شاه لیلا په پیزوان خلاص کړه هنرونه. لکه یو بله ټپه کې وایي: د شاه لیلا پیزوان جوړیږي، د شاه لیلا پیزوان جوړیږي، ټول زرګران یې په بیګار بللي دي نه. په ځینې ټپو کې دا هم ښکاره شوې ده چې پیزوان چېرته ښکلی جوړیږي او چېرته خراب. لکه څنګه چې وایي: پیزوان په کورمه کې جوړیږي، پیزوان په کورمه کې جوړیږي، د پېښور زرګره مات دي شه لاسونه. خیر دا خو د لاس فنکاري پورې کار دی، ګنې پیزوان هم دغه پیزوان وي. پیزوان ډېر زوړ کالی دی. ما چېرته یو کتاب کې لوستی و چې پیزوان د مغولو په دور کې په جوبن کې و. نو معلومیږي دا چې د مغولو نه وړاندې پیزوان موجود و. پیزوان د څاروو هم وي، خو کوم څاروي چې پیزواني شي هغه بیا ښکر لته ډېر نشي وهلی. د څاروو پیزوان هغه څاروي ته په پوزه کېږي، پوزه کې اچولی شي چې خوی یې خراب وي، وهل هم کوي او د تېښتې کوشش هم کوي. او همدغه وجه ده چې بعضې خلک دا هم وایي چې پیزوان چې کوم دی
دا د غلامۍ یو نښه ده او د هغې یو یادګار چې کوم دی پاتې شوی دی. خو چې کله ورته په دواړو سپېمو کې پړی واچوي او دغه پړی ورته په ښکرونو واړوي او غاړې ته یې ور کلک کړي، دغه پیزواني غویی چې د پیزوان نه ونیسي بیا رپ نشي وهلی. زموږ خبره په هغه پیزوان روانه ده چې د شونډو د پاسه د پوزې د میان نه اویزان وي. یو خوا د پیزوان خپل ښایست او بل چې په سرو شونډو پروت وي. توبه توبه، عاشقان دغه منظر ځان ته په خیالي پرده راولي او د پیزوان د لاسه سر ټکوي. یو خوا که عاشق پیزوان خپل رقیب ګڼي، نو بل خوا معشوقه په پیزوان د حد نه سیوا مینه وي او دغه کیفیت په کلاسیکل ادب کې ډیر په نظر راځي. لکه څنګه چې وایي: پیزوان مې خړو اوبو یوړو، پیزوان مې خړو اوبو یوړو، اوس په تپوس له زرګرانو کره ځمه. د زرګر دکان هم د عاشق معشوقې دپاره د نعمت نه کم نه و، ځکه خو به عاشق سوالونه کول چې خدای دې په پوزه پیزوان مات کړه، خدای دې په پوزه پیزوان مات کړه، چې د زرګر په دکان دواړه یو ځای شونه. پیزوانه ته چې په سرو شونډو زنګېدې د خوبه ومه. پیزوان په متلونو کې هم په کار شوی دی. وی زه درنه پوزه پرې کوم، ته وایې پیزوان راله راوړه. کالي پتري د ښځو په هر وخت کې کمزوري پاتې شوې ده، ځکه خو د پیزوان ارمان د کیفیتي ټپې په صورت کې دا هم دی چې که څه ګني فصلونه ښه شو، ما ته لالې د سور پیزوان ویلي دینه. پخوا به دغه میرات مړو فصلونو ته خلک ناستو. دا خو ښه وشو چې خلک بهر ملکونو ته لاړه، سعودي عرب او نورو ملکونو ته، او هلته کې مزدورۍ پسې لاړل او پیسې میسې وګټلې او دلته یې پرې زري ترقي وکړه. اوس پیزوان جوړولو له فصل ته انتظار نه وي، خو سرخوړلی پیزوان داسې ورک شو چې د چا په شونډو هم نه ښکاري. خو په دغه زړو سندرو او ټپو کې به یې اورو، لکه څنګه چې وایي: پیزوان مې لوی دی زه وړه یم، پیزوان مې لوی دی زه وړه یم، په وړوکوالي کې نتکۍ مزه کوي نه. د دې ټپې نه زما په ان داسې بریښي چې پیزوان به واده کړو جینکو په پوزه کوو، چې د دې نه به اندازه چې پیزواني شوې ده. او د پیزواني تشریح ما تاسو ته وړاندې کړې ده، او کېدای شي دا ټپه داسې وي چې پیزوان د لویو زه وړه یم، چې پیزوان د لویو زه وړه یم، په وړوکوالي کې نتکۍ مزه کوي نه. خو دا خو خبره زما اندازه ده، هسې نه چې سبا څوک بابای تنقید په دې مقاله ولیکي، ځکه نن سبا په هره ضلع کې یو بابای تنقید پیدا شوی دی. دلته چې زه اخري ټپه راوړم، نو دا محبوبه نیغ په نیغه پیزوان ته مخاطب ده، او د اوبو د څښو نه مراد د زرګر د دکان ته لیږل او اوبه ورکول دي، یعنې پالش ورکول دي. لکه څنګه چې وایي: پیزوانه کوز شه اوبه وڅښه، پیزوانه کوز شه اوبه وڅښه، سبا اختر دې په سرو شونډو به دې ږدمه. ستاسو خوږ ملګری ساګر تنقیدي د هغه تحریر تاسو چې کوم دی واورېدو. ډېره مهرباني.